د غزل مطلب وایي چې راخوره را باندې دغه خیراني ده راخوره را باندې دغه خیراني ده دا چې مونږ یې کوو دا مسلماني ده مننه راخوره را باندې دغه خیراني ده دا چې مونږ یې کوو دا مسلماني ده او یو دا ستا جفا مې ژوند بدرنګه نه کړو یو دا ستا جفا مې ژوند بدرنګه نه کړو زما برخه لا زله تاواني ده مننه او مخکې شعر دی چې ستا د عشق له رویه هر چا ته عیان شو ستا د عشق له رویه هر چا ته عیان شو د جنون څهره مې څومره نوراني ده ډېره مننه چې ستا د عشق له رویه هر چا ته عیان شو د جنون څهره مې څومره نوراني ده او مخکې شعر دی چې یو فریب دی یو مبهم غوندې منظر دی یو فریب دی یو مبهم غوندې منظر دی دا دنیا چې دا روانه د فانی ده مننه چې یو فریب دی یو مبهم غوندې منظر دی دا دنیا چې دا روانه د فانی ده او مخکې شعر دی چې څه محشر دی دلته ژوند دا څه بدرنګ دی څه محشر دی دلته ژوند دا څه بدرنګ دی په دې ښار کې خو بې کچه ځان ځاني ده مننه چې څه محشر دی دلته ژوند دا څه بدرنګ دی په دې ښار کې خو بې کچه ځان ځاني ده او بې پروا یې کړم د عقل له دنیا نه دا په ما باندې د عشق مهرباني ده ډېره مننه چې بې پروا یې کړم د عقل له دنیا نه دا په ما باندې د عشق مهرباني ده او مخکې شعر دی مقطع رو چې د مینې لاره پرې نږدې مسروره چې د مینې لاره پرې نږدې مسروره بې له مینې زندګي سرګرداني ده دا غزل د میرزا انصاري په طرحه لیکل شوی دی